سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمرما ټولو ملګرو ته یو عاجزانه درخواست دی چې دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ. د شوی اډي مین چوک کې یو امیر صاحب سره مې ملاقات وشو چې امیر صاحب د لاسو په ګاډۍ کې امرود خرڅي یعنی مزدوري کوي. د امیر صاحب ماشومان چې د نوي بوټانو او د نوي بنینونو ارمانیو یعنی جړلې ورپسې او مولانا صاحب هغه وی چې زه نن سبا کور ته وړم نشم وړی. د امیر صاحب درې ماشومان دي او درې واړه بیماران دي. نو راځئ دا ویډیو تاسو سره شیر کوم. السلام علیکم. زما افتخار نوم دی. افتخار امیر صاحب په شوی اډه کې په ګاډۍ باندې کار کوم. د امرود خرڅو او دا درې واړه ته بیمار دي. د یوې وړې تلسیمیا ده او د دې بل شوګر دی او د جوړونو مسئله ده او کولون دی. یو بل وړه د هغې هم د جوړونو مسئله ده. نو هغې باندې موږ لکه ډېرې په دې تلسیمیا واړه چې وه په دې باندې زموږ ډېرې غټې پیسې ولګېدې. نو هغې سره موږ قرضدار هم شو، 2.5 لکه قرضدار هم شو. خپلې سره چې کوم هغه هم ټولې ولګېدې. نو هغه به کار کېده خو چې دا بیمار یې نو زموږ چوټیانې هم راځي په کار کې او کار ته هم نشو کولی. نو په هغې وجه موږ قرضداري کېږو، هغې دغه باندې زموږ ګزاره نه کېږي. او کله دا پېښور ته بوځو وینې ده او کله مردان ته بوځو او کله اوس د ماشومې او نیګټیو وینه ده او ډېر په ګرانه میلاویږي او ډېر زیات موږ په عذاب شو په هغې ورځ باندې چې کله دې د وینې د هغې نو کله یو ځای ته منډې کله بل ځای ته. خو دا به چې میلاو شي نو بیا هغې دغه وشي که نه هغه بیا موږ ته ډېره سخته خرابوي. نو دې موږ ډېر پریشانه کړي یو. موږ چې دې پریشانۍ دغه موږ سره هیلپ لږ دغه وشي. نن سبا حالات داسې دي چې نه د ماشومانو یو شی نشته او کله د وړو هم داسې مسله ده. نو کله وړو پسې کله یو شي پسې منډه وو کله بل شي پسې منډه وو. نو دا موږ ته لږ ډېر په دغه سره مشکلاتو سره میلاویږي او قرضداري راپسې هم دغه کېږي. نو کله یو موږ ته یو ته به حساب ورکړه بل ته به حساب ورکړه په دې ورځ به میلاو شي بیا په دې ورځ. د دې ماشوم څه مسله ده؟ د شوګر دی. د شوګر دی او د استن و انسولین ستن وله وخو نو هغه وله کله دغه شان نه ولو د سټور نه په 300 روپۍ ستن ده. کله دې 15 سوره دي شو. دا ملګرو دا ماشومه چې تم ده د دې مولانا صاحب څه نوم دی؟ اشما ده. د دې نوم اشما ده او د واتو کالو ده. د دې تلسیمیا بیماری ده او نیګټیو د دې وینه دا ډېر په مشکله باندې میلاویږي. مولانا صاحب چې کم دی نو کله پېښور ته کله مردان ته. نو په دې سکرین باندې زه نمبر د مولانا صاحب ورکوم. نو چا چې او نیګټیو وینه ده مهرباني وکړه ثواب یې که نه دی مولانا صاحب په میاشت کې لازم پکاري. نو د سره د وینې د مرسته چې کم ده نو دا هم وکړئ. او بل په دې وړو په دې علاج باندې ډېرې پیسې لګي. د دې ماشوم چې کم ده نو د شوګر دی د جوړونو مسئله هم ده. دغه شان نورې مسئلې ورته هم دي. نو په دې علاج باندې ډېرې پیسې لګي. نو د خپل وس مناسب د امیر صاحب چې کم دی نو شوی په اډې چوک کې طوطي کاکا هوټل سره خوا کې د سبزۍ کار کې د لاسو په ګاډۍ کې. نو طوطي کاکا هوټل سره د افتخار امیر صاحب چې تاسو تپوس وکړئ نو د سره میلاو شئ به د سره تعاون وکړئ. بل په کور کې دی یو بل مریض هم پروت دی. د بابا څه مسله ده؟ د اسټیډنټ کړی و نو د خپل پیماتې او لږ نور هم دغه شوی ده خو بس لکه اوس کمزورې دی نو په کاټ کې پروت دی. قدرمندو د امیر صاحب دا درناکه واقعه تاسو واورېده. ما سره لږ شان پیسې دي دا مولانا صاحب ته مې حواله کړې. ټولو ملګرو ته خواست دی چې مولانا صاحب سره د خپل وس مناسب مرسته وکړي او ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو مخکې شیر کړي. جزاک الله.